ګورئ انیمیټډ 3D ما څنګه کوم دلته ګورم ماوس کرسر سره دا زوم آوټ کولای هم سم کولای سي دلته 3D ابجیکټ وګورئ چې دا له انجینرانو سره خورا زیاته مرسته کوي وینډوز لسته چې لومړی ور اضافه سوی ښه او بهترینه برخه ده هغه هم د 3D دغه برخه ده تاسې کولی شئ یو مختلف 3D فایل هم په وینډوز لس کې په نوي ورژنو کې هم له ځان سره اضافه کوي دا چې څنګه یو فایل تاسې له ځان سره اضافه کوئ او څنګه یې اخلئ راځئ نوې پروژه اخلئ یا له دې نه وروسته تیاره لیبلري که تاسې سره یې له هغې نه ډایرکټ ځان ته راخلئ او که چېرته دا ونه لرئ اوپن فایل نوم چې کله واخیست دا په خپل لوکیشن باندې ټول فایلونه دغه فارمټ فایلونه چې د 3D مکس دي یوټوکټ دي او نور فایلونه دي مختلف فایلونه هم له تاسې سره رن کولی سي نو راځو دلته ګورو اوپن ورژن کې موږ دا شیونه راخیستي دي وروسته له هغه نه کولی شو دا ایکسپورټ از ایمیج هم کو یعنې د عکس په شکل ډسټاپ ته ځان سره انتقال کو په کوم ځای کې ثبت کو همغه ځای ورته انتخابو وروسته له هغه نه به موږ سره په ډسټاپ کې هغه فایل څنګه شي اضافه شي او یا به موږ سره دلته سیو شي مثال هغه فایل چې ما انتخاب که بیز دغه ده ما سره دلته سیو شوی ده نو په دې شکل تاسې کولی سئ هر فایل نه د یو جی پی جي په شکل ایکسپورټ هم اخلئ او که چیرته دا کارونه هم نه کوئ راځئ دا اگزیټ اخلئ بعد له هغه نه بیا راځئ 3D ویورز ته 3D ویور کې که تاسې سره کوم ابجیکټ انتخابوئ که نه خپل ابجیکټ دلته ورته اضافه کوئ صحیح په دې شکل سره کولی سئ تاسې داسې تغیرات په خپل ابجیکټ کې اضافه کوئ دلته راځئ دغه برخه انتخابوئ مثال دا ډرګ اینډ ډراپ کوئ یا له دې زاویې نه تاسې د دې زاویې انګل هم کتلی سئ مختلف تنظیمات په 3D کې تاسې کولی سئ او 3D فایلونه دلته جوړولی سئ او هغې ته مختلف سیټینګ هم کولی سئ او د سیټینګ ترڅنګ د هغه په رنګونو جسمونو او نورو شیانو کې هم تغییرات راوستلی سئ نو کولی شئ د هډوک په شکل هم ګورئ دا تاسې وګورئ نو دا یو بل ښه والی ده چې وینډوز لس ته مایکروسافټ ور اضافه کړی ده دا یې لومړی ښه والی و چې موږ یې پرې وغږېدلو راځو د دې برخې دوهم درس ته چې په دوهم برخه کې موږ ته ښه څه په مایکروسافټ وینډوز لس 2020 اګست ورژن کې اضافه سوي دي هغه هم سنپ ان سکیچ ده سنپ سکیچ تاسې مخکې سنپ ټولز لرل عادي سنپ ټولز مو کارول چې هغه دغه سنپ ټولز و دا به تاسې یو ساحه په انتخابوله بعد له هغې نه به مستقیم یا له پرنټ سکرین چې له کیبورډونه ده له همغه نه په استفادې کولی شو له سکرین یو سکرین شاټ واخلئ خو په دې کې تاسې کولی شئ چې مختلف سکرین شاټونه واخلئ د سکنډو په اساس یې اخلئ او که نه یو کنچي په شکل دا فایل انتخابوئ مشخص فقط د دې یو آیکن غواړم یو سکرین شاټ واخلم صحیح دا په دې اندازه اخلم به ډایرکټ به دا ما سره څنګه سي دلته اضافه سي هغه تغییرات چې غواړئ په اضافه یې کوئ اضافه کوئ نور څه تغییرات پکې راولئ صحیح دا تغییرات راولئ کروپ کوئ سایز زیات او کوچنی کوئ نو دا یو بل ښه والی ده چې مایکروسافټ خپل تولید ته ور اضافه کړی ده دلته غواړئ ډبل سکرین واخلئ سنګل سکرین واخلئ فل سکرین شاټ واخلئ تاسې کولی سئ په اسانۍ سره له خپل سکرینه یو شاټ واخلئ او هغه تاسې بل ځای ته انتقال کړئ بل څه چې مایکروسافټ ته ور اضافه سوي دي هغه هم مایکروسافټ سټور ده چې په ډېر لوړه کچه مایکروسافټ سټور وینډوز لس ته ور اضافه سوی ده چې د هغې له جملې نه تاسې کولی سئ د خپلې خوښې وړ سافټویر او ډېر په ښایسته انټرفیس سره هم ترلاسه کوي خو د دې لپاره شرط دا ده چې تاسې باید یو هاټمیل یا مایکروسافټ اکاونټ ولرئ تر څو پورې مایکروسافټ سټور ته داخل سئ مایکروسافټ سټور به ډایرکټ له سټارټ مینو ته راځئ او په سټارټ مینو کې که مو سټور ولیکه هم مایکروسافټ سټور تاسې ته په سر کې راځي له دې ځای نه هم انتخابولی سئ او ډایرکټ مو چې دلته کلیک په دلته سټارټ مینو کې هم تاسې سره ښکاري بعد له هغه نه به راشئ تاسې به خپل یو یوزر پکې جوړ کړئ یوزر ته له ننوتلو نه وروسته به عین لکه پلی سټور تاسې شیونه سرچ کوئ او له ځان سره یې ډاونلوډ کوئ دا یو بل ډېر ښه والی چې مایکروسافټ دلته ور اضافه کړی ده تاسې کولی سئ چې د وینډوز کې
د لینکس مختلفې برخې هم رن کوي او د دې ترڅنګ ډاکر هم رن کوي چې ډاکر هم ما دلته د ځان سره انسټال کړی ده چې د ورچوال ماشین په شکل کار کوي. دې ترڅنګ نور مختلف شیونه چې وینډوز 10 ته ور اضافه شوي دي هغه د دوی یو ښایسته پلیر ده او پینټ 3D ده چې پینټ 3D یو زما تر ټولو د خوښې وړ برخه ده چې دغه ته ور اضافه شوې ده. وینډوز 10 ته په پینټ 3D کې تاسې کولی شئ ډیر شیونه په 3D شکل سره له ځان سره ترسیم کړئ او د هغه آوټپوټ واخلئ. زه مثال راځم دلته یو څه رسموم، دا شانتي یو شی رسموم، کور ته ورته یو شکل ولري، دا رسموم 3D ویو اخلم. له 3D ویو نه وروسته ما دلته راهنما هم کوي ستاسې 3D ویو اخلئ، 2D شیپ اخلئ، څنګه اخلئ. نو زه راځم دلته یو بل 3D جسم هم رسموم ورسره په دغه اندازه باندې مې چې دغه 3D جسم رسم که دا غواړم په خپل دغه انځور چې ما جوړ کړی دا ور اضافه کم په دغه شکل سره. په دغه شکل سره بیا 3D شیپ ته راځم، 3D شیپ کې مثال غواړم یو بل پایپ دلته دا اضافه کم، دا مختلف چرخش ورکولی شئ، کوم اضافې نه غواړئ تاسې دا انتقال کوئ، په دې شکل سره تاسې کولی شئ بل څه هم اضافه کوئ. او که چیرته دا کار نه غواړئ چې یو شی دې ته ور اضافه کوئ او هغه شی ډیزاین وکړئ، تاسې له خپل جوړ کړي انځور نه هم 3D شکل اخیستلی شئ. زه نیو ته راځم، دا ډونټ سیف کوم، راځم اوپن کوم یو فایل، براوز اخلم، براوز کې زه راځم ډسکټاپ ته، په ډسکټاپ کې یو انځور سلیکټ کوم، کاپي، زه راځم دا چینل لوګو سلیکټ کوم. کله مې چې دا لوګو سلیکټ کړه، لوګو په دا اندازه باندې دلته سلیکټ کوم، سلیکټ مې کړل، وروسته له هغه نه ورته وایم چې میک 3D نه وروسته وګورئ چې زما لوګو په 3D شکل ما ته بدله شوه. صحیح، په دې شکل سره زه غواړم خپلې جوړ شوي رسم ته حرکت ورکم. تاسې ته ښکاري چې په اسانۍ سره ما خپل فایل یو 3D فایل ته انتخاب که وایي چې نه زه مشخص له دې انځور نه یوې برخې ته غواړم 3D شکل ورکم، میجیک سلیکټ ته راځئ، میجیک سلیکټ کې هغه اندازه انتخابوئ، نیکسټ کې کاږئ او وروسته له هغه نه ډن اخلئ. ډن هم چې واخیسته، اوس وګورئ زما یو مشخصې ساحې ته له خپل انځور نه 3D شکل ورک. وګورئ په دې شکل تاسو کولی شئ یو 3D شکل جوړ کړئ، اضافه برخې ځینې ډیلیټ کولی هم شئ. ګورئ د دې مابین او د دې ترڅنګ کولی شئ که سټیکر په شکل غواړئ چې دلته یو سټیکر ورته اضافه کړئ، دلته تاسو ته هغه یوزر ګایډ هم ښیي، هغه شکل چې څنګه تاسې وکاروئ. نو راځئ دلته دا فایل انتخابوئ، ورته وایئ چې غواړئ یو سټیکر دې ته اضافه کړو. صحیح، نو په دې شکل سره کولی شو میک سټیکر انتخاب کړو. میک سټیکر نه وروسته راځو میجیک سلیکټ، زه غواړم دلته مشخصه حصه د دې ته یو سټیکر ور اضافه کړم، نیکسټ اخلم او وروسته له هغه نه ډن کوم. کله مې چې دا ډن کړله راځم دلته ګلوس اخلم یا مثال دا شیل اخلم، دا نیکسټ کوم، ډن اخلم. تاسې وکتل ما هغه مشخصه حصه هغه اضافه برخه څنګه ځینې ریموف کړه. نو په دې شکل سره کولی شئ تاسې یو مشخصه حصه ځینې ریموف کړئ او سټیکر برخې ته راسئ. اوس ورته یو سټیکر هم ور اضافه کړئ، کوم سټیکر مثال ما هلته برخه کټ کړله، دا برخې نوم یو سټیکر په شکل دا یو 3D حصه جلا کړه. دا فایل کولی شئ هلته ډایرکټ یوسئ په هغه 3D ویورز کې تاسې هم وګورئ. زه وایم چې نه زه دلته راځم ګروولز اضافه کوم یا له دې نه ما سوا دا شی انتخابوم، زه دلته دا تیږې انتخابوم. صحیح، غواړم په دغه اندازه باندې دلته دا تیږې راسي.
صحیح. په دې شکل سره تاسو کولی شئ دلته مختلف بیکګراوند هم دا ټول بیکګراوند وټاکئ دې شکل سره. داسې تاسې ډیزاین باید معلوم وي. موږ فقط نه غواړو دلته ډیزاین وکړو بلکې غواړو چې دلته دغه 3D برخه څنګه اشکال په خپلې لوګو باندې ور اضافه کړو هم انتخابولی شو. مثال زه دلته راځم دغه شکل دلته انتخابوم. صحیح. او دا څنګه شوه زما لوګو ته ور اضافه شو. زما لوګو ته ما دلته یو 3D شکل په دې اندازه باندې څرنګه کړو ور اضافه کړو. راځم مثال دلته دا انتخابوم په دې اندازه باندې یا مثال یو ورته دا انتخابوم. تاسو په اسانۍ سره څنګه وکولی شئ یو اسانه بیرته کنټرول سلیکټ به یې کوئ. کله چې غواړئ دا موف کوئ کنټرول سلیکټ غوندې به یې کوئ. صحیح. په دې شکل سره تاسې کولی شئ مختلفې لوګوګانې خپل سیسټم ته ور اضافه کړئ. مختلف سټیکر دلته راوړئ. مثال دلته غواړم دا هم اضافه کړم. په دې شکل سره تاسې کولی شئ مختلف اشکال او شکلونه خپلو لوګو ته اضافه کړئ او یا کم او زیات کې دلته کولی شئ افیکټ ته راسئ. افیکټ کې ورته مختلف افیکټ انتخاب کړئ. زاویه یې وټاکئ چې څومره اندازه غواړئ تاسې دلته رڼایي کم او زیاته کړئ او دلته ورته راځئ ټکسټ ته. ټکسټ کې یو فونټ ټاکئ چې کوم فونټ غواړئ داسې ترې استفاده وکړئ. په ډسکټاپ باندې کلیک کوئ هغه نه وروسته ورته مثال دا انتخابوئ او وروسته له هغه نه دلته کولی شئ تاسې په اسانۍ سره هغه ټکسټ خو دا ټکسټ ګورئ دلته ورکېږي. دا ټکسټ ځکه ورکېږي چې موږ دلته څنګه دا ایریا کمه ځان ته انتخاب کړې. دا هم په کراپډ کې څنګه کړې ځان سره کمه ایریا انتخاب کړې. په همدې اساس موږ سره څنګه کېږي له موږ سره دغه جای سم نه راځي. نو هغه موږ څنګه وکړو هغه لومړی موږ هغه کومې برخې ته چې راغلو چې کراپډ کوو مو په څومره اندازه چې غوښتل ځای ورته وټاکو هغه استفاده کولی شئ. تاسې کولی شئ نیو فایل واخلئ. نیو فایل کې ډونټ سیف کړئ دا فایل. بیخي تاسې سره یو خالي صفحه راځي. په دې خالي صفحه کې تاسې کولی شئ هر ډول رسامي وکړئ او هغه په 3D شکل بدله کړئ. مثال زه راځم دلته یو نوشته کوم فونټ دلته ورته ټاکم چې کوم فونټ غواړم استفاده کړم. سایز یې هم ټاکم او بولډ او ایټالیک اندازه هم ورته ټاکم. وروسته له هغه نه چې دغه فونټ ما انتخاب که زه راځم 2D غواړم او که 3D غواړم زه وایم چې نه 3D ټکسټ غواړم. وروسته له هغه نه راځم دا ټکسټ دلته مثال لیکم. هر څه چې تاسې غواړئ لیکلی شئ. په دې شکل سره دا تاسې ټایپ کوئ. له ټایپ نه وروسته دا اندازه غټوئ. په همدې شکل سره تاسې کولی شئ په وینډوز 10 کې دغه یو 3D لیکل وکړئ. همدغه ټکسټ سلیکټ هم که. له دې نه وروسته راځئ کالر ایډیټرز ته. ایډیټرز کې داسې دې ته کالر سلیکټ کوئ. صحیح. وروسته له هغه نه ځئ 3D ویو اخلئ. 3D ویو مې له دې ځایه واخیسته نو دا په دې شکل سره له موږ سره په سیسټم کې ښکاره شي چې 3D شکل په دې ډول دلته راځئ ورته رنګ هم ټاکئ سیوری او نورې برخې. صحیح. تاسې کولی شئ په دې شکل سره یو 3D ډیزاین ځان سره ولرئ. دې نه وروسته راځئ کراپ. مخکې چې موږ هلته کراپ کړي وو تېر درس کې سکرین وړکی راغلی وو. په همدې اندازه موږ دلته اندازه ټاکو چې څومره اندازه غواړو. فقط زه دومره اندازه لیږ ورپورته دغومره اندازه بس دا کراپټ کوم. دا کراپټ کوئ دلته څومره اندازه وغواړئ بل هغه نه ډن کړئ. کله چې دا فایل ډن کړه 3D ویو واخلئ دا په دې اندازه تاسې سره ښکاره شي. وروسته له هغې نه کولی شئ یو سټیکر هم ورته اضافه کړئ لکه څنګه چې موږ په تېرو درسونو کې سټیکر اضافه کړ. سټیکر انتخاب کړئ. سټیکر دلته اضافه کړئ. میک 3D کړئ. کله چې ورته 3D کړه دا سټیکر انتخاب کړئ په کومه اندازه غواړئ هغه چرخش هم ورکړئ. مثال زه غواړم دا دلته غواړم مووي کړم په دې اندازه.
یا مثال دا غواړم یو بل څه اضافه کړم جبران ټیک ته تاسې کولی شئ مختلف شیونه اضافه کړئ دلته دا سټیکر ټول تاسو په خدمت کې دي مثال دلته داسې څه ما په نظر نه راځي خو تاسې کولی شئ په اساني سره دلته 3D ډیزاینونه پکې برابر کړئ او د هغه آوټپوټ څنګه واخلئ او هغه څنګه سیف کړئ راځئ فایل مینو ته فایل مینو وروسته راځئ هغې ته وایئ چې سیو از کې وروسته ورته 3D ماډلز 3D ماډل هم چې کله انتخاب کړو ورته یې چې مثال هر څه نوم چې تاسې ورکوئ دا افیشل ده زه مثال ورته وایم فرست پروجیکټ صحیح شو ورته وایم ډیسکټاپ نه سیف سي دا یې سیف کا اوس راځم چې هغه فایل مې سیف کو اوس راځم دلته 3D ویورز ته 3D ویور ما سره څه کار کوي 3D ویور خلاصوم مخکې ما سره مچۍ و هغه مچۍ په ځای باندې اوس غواړم خپل فایل شو کم اوپن اخلم اوپن نه وروسته راځم ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې ورته وایم چې هغه زما 3D پروجیکټ ما څنګه کا شو کا هغه فایل ځکه نه که شو چې موږ دلته سیوینګ لا نه تکمیل شوی دا سیوینګ باید تکمیل شي کله چې دا سیوینګ تکمیل سو وروسته له هغې نه راځئ خپل 3D ویورز ته 3D ویور ته راځئ 3D ویور نه وروسته دا چې آن ریموف کوئ راځئ اوپن ته اوپن نه وروسته دا تاسې سره د 3D مکس فایلونو کې ډېره مرسته هم کوي چې تاسې وغواړئ هغه د 3D مکس کوم فایلونه چې دي تاسې په 3D مکس کې ډیزاین کوئ او په یو بل عادي سیستم کې چې هغلته 3D مکس نه انسټال هلته تاسې سره کومک وکړي چې هغلته تاسې خپله 3D پروژه هم ښکاره کوئ ګورئ اوس کولی شئ دغه 3D ټیکس په هر شکل غواړئ هغه طرف ته چرخیش ورکړئ تاسې په اساني سره وکولی شول زوم ان زوم اوټ سره په اساني سره تاسې کولی شئ یو 3D ټیکسټ جوړ کړئ نو اوس له دې نه وروسته تاسې کولی شئ دلته هم مختلف افیکټونه ورته اپلای کړئ صحیح دغه مختلف افیکټونه هم چې کله ورته اپلای کړل دلته ګورئ کویک انیمیشن لرئ دلته سونګ لرئ ګورئ داسې انیمیشن ورکوی شئ بل راځي مثال ورته وایي هاورز ګورئ دلته راځي جمپ انټرنس کسئ در افیکټ پیدا کړئ بیا راځئ وروسته له هغې نه انتخابوئ سوینګ افیکټ هم ولیده مثال دغه افیکټ صحیح شو دا به اوس تاسې سره یو 3D انیمیشن په شکل څنګه سي په وینډوز 10 کې تاسې په اساني سره جوړ کړئ زه اوس غواړم د دغه نه یو آوټپوټ واخلم چې دا ما سره باید څنګه سي د یو انیمیشن په شکل ما سره په ډیسکټاپ کې سیف سي نو که ما چېرته سیف از واخیستی دغه فارمټ په جلا سیف سي دا ما سره 3D شیپ کې نه وي نو زه راځم هغه ته وایم چې ما سره څنګه سه ایکسپورټ از ایمیج سه ایمیج کې ما سره کوم شکل سه دغلته فارمټ یو ته انتخابوئ بل هغه نه دغه امپورټ کوئ که چېرته دغه غواړئ تاسې په پینټ ته ډایرکټ انتقال کړئ له دې ځای نه کولی شئ ډایرکټ پینټ ته هم انتقال کړئ صحیح دلته په پینټ کې څه تغیرات غواړئ پکې راولئ هلته ډایرکټ انتقالولی شئ اوس مثال زه غواړم دلته یو څه ور اضافه کړم صحیح دلته مې دا زړه دې خوا ځینې کېښوده او لږ مې دا مټس کلر هم ورته بدل کړل دا سلیکټ کوم صحیح سلیکټ نو وروسته مثال داسې یو تغییر باید په دې کې راولو چې تاسو ته ښکاره سي پیسټ مثال دغه برخه ور پیسټ کوم دا کلوز کوم سیف کوم اوس سیف کو ګوره دغه بل شی هم چې دلته اضافه کړل ورته ډایرکټ په پینټ کې پینټ نو اوس ډایرکټ راځي دلته تاسو سره خپل 3D ویور ته ګورئ که تاسې چېرته د دې آوټپوټ غواړئ چې د دې آوټپوټ داسې واخلئ یعنې دا په دې شکل سیف کړئ چې له تاسې سره د دوامداره انیمیشن لري اوس ګورئ دغه زموږ بل فایل لوډ کېږي هغه بل 3D فایل چې موږ هلته په پینټ 3D کې ورته راجوړ کړه هغه فایل چې مثال سکرین شاټ و سکرین شاټ دلته راغی خو سکرین شاټ چې تر څو پورې راځي سیستم یو څه لوډ کړي دا په ضعیفه سیسټمونو کې نه رن کېږي چې تر څو پورې تاسې ګرافیک کارډ ونه لرئ نو غواړئ چې دا په دې شکل سره سیف کړئ نو په سیستم کې به یو سکرین ریکارډر ورته رن کړئ د ویډیو
هغه به دغه خپل انیمیشن ته فقط وساتئ، تاسو ته به د ویډیو په شکل آوټپوټ له دې نه واخلئ. مثال یو ریکارډر به چالان کړئ، دغه اندازه به داسې ورته وټاکئ، له ټاکلو نه وروسته به ریکارډ چې کلیک کړئ، دغه انیمیشن ټول ریکارډ کړئ، ویډیو په شکل به تاسو سره په اساني سره یو فایل 3D سیف سي انیمیشن به هم لري. وینډوز 10 ته دغه یو څو ګرافیکي شیونه چې ور اضافه سوي دي ډېر مزیدار دي. د ترڅنګ نقشه هم په 3D شکل ور اضافه شوې ده، خو بدبختانه دلته موږ انټرنیټ لاسرسی نه لرو، په همدې خاطر نشو کولی چې اوس دا تشریح کړو. کنې په ډېر اساني سره تاسو کولی شئ 3D شکل لکه څنګه چې ګوګل ارت کې تاسو 3D مپ کاروئ دلته هم انتخابولی شئ. نو بله برخه چې نورې هم ور اضافه شوي دي، یو ښایسته برخه چې بله ور اضافه شوې ده هغه فون ده. فون نیم چې کله کلیک کوئ، ور فون اپس هم چې کلیک کوئ، وروسته له دې نه ګوره راسئ دلته غواړئ چې خپل ټلیفون ته انډرایډ لرئ او که آی او ایس لرئ، یعنې که تاسې سره ګلیکسي ټلیفون او یا آیفون ټلیفون وي یا آی او ایس فارمټ لرونکی ټلیفون وي، فقط همغه خپل فارمټ ټاکئ، وروسته له هغه نه کنټینیو ته راځئ، کنټینیو وروسته راځئ ساین ان وت مایکروسافټ، هغه هاټ میل یا کوم ایم اس ان چې ما تاسو ته په پیل کې ویلې همغه سره لاګین کیږئ. بد له هغه نه په ټلیفون کې هم د اپلیکیشن انسټالوئ. تاسې کولی شئ د ټلیفون سکرین په خپل سکرین کې وګورئ، یعنې کولی شئ هغه دلته په غټ سکرین کې په غټ اندازه باندې وګورئ. دا ځینې شیونه چې مایکروسافټ وینډوز 10 ته په 2004 ماډل ورژن کې ور اضافه شوي دي. 2004 ماډل ورژن کې، نه په 2004 کال کې. نو دغه ورژن چې 2004 ده، نو همدغه ورژن ته چې کوم شیونه ور اضافه شوي وو موږ تاسو ته تشریح کړل. انشاءالله موږ چې څه تغیرات په وینډوز 10 کې راځي یا په نور اپریټنګ سیستم یا چلیز سیستمونو کې راځي، تاسو سره په وخت سره تشریح کوو. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوي او څه هم ځینې زده کړي، له ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس تاسو په خدمت کې ده. هر څه سوال لرئ انشاءالله موږ تاسو ته ویډیو پې جوړو.